له نن څخه شاوخوا 2300 کاله د مخه، یعنې 2300 کاله د مخه په نړۍ کې دوه لوی ځواکونه وو. په اسیا کې د فارس هخامنشي امپراتورۍ چې د نننۍ بلوچستان څخه تر ترکیې او له سوریې شام څخه تر مصر پورې پراخه وه. بل لوی ځواک په اروپا کې د مقدوني امپراتورۍ وه. هغه سترواکۍ د امپراتور فیلیپ دویم دومره ځواک ورکړی و چې په یو لوی ځواک بدله شوې وه. مقدوني امپراتوري د بلغاریا، رومانیا، البانیا، یونان او د روم ډېرې سیمې پکې شاملې وې. یوازې دوه یوناني سیمې سپارټا او کریت یې برخه نه وې. فیلیپ دویم غوښتل چې د فارس امپراتوري ونیسي او خپله برخه یې کړي. د دې لپاره چې داسې پوځ هم چمتو کړی و چې د سرتیرو نیزې په اوږدوالي کې زیاتې وې تر څو دښمن پوځ په اسانۍ سره پرې کړي. خو داسې وشول چې په 336 مخکې له میلاد څخه ناڅاپه امپراتور فیلیپ د خپل ساتونکي لخوا په خنجر ووژل شو. د پاچا له مړینې وروسته د هغه 21 کلن زوی اسکندر دریم چې د اسکندر لوی په نوم پیژندل کیږي واک ته ورسېده. اسکندر لوی غوښتل د فارس په نیولو سره د خپل پلار خوب پوره کړي، خو د دې لپاره یې د بریا یو پیشنوي یعنې پیشنګوی وړاندیزویانه ته اړتیا درلوده تر څو رواني مرسته ورسره وکړي. په یونان کې یوه ښځینه پادریه وه چې د اپولو خدای د معبد مشري یې کوله. یونانیانو په دې باور و چې دا ښځه په مستقیمه توګه له اپولو خدای سره خبرې کوي او راتلونکي وړاندوینه کوي. له همدې امله دا ښځه په هغه یوناني ټولنه کې ډېر اهمیت درلود. خلک ورته راتلل تر څو د خپل بخت او قسمت په اړه پوه شي او بیا کوم مهم تصمیم ونیسي. اسکندر لوی چې په غوسه ورغلی و او هڅه یې کوله له دې پادریې سره وویني، خو هغې له لیدو انکار وکړ. خو اسکندر له انکار منلو څخه نه و. هغه معبد ته ننوت او پادریه یې له مټ څخه ونیوله او په زور یې بهر راوویستله. پادریه له ویرې چغې ووهلې او اسکندر ته نه ماتېدونکی یې هېڅوک له تا سره نشي جنګېدلی. دا چې واورېدل اسکندر د پادریه مټ پرېښود. هغه وویل اوس زه بل چاته اړتیا نه لرم. دا جمله دا کلمې کافي دي. هغه له معبد څخه بهر شو، خپل پوځ یې راټول کړ او د فارس برید ته روان شو. د هغه هدف د فارس امپراتورۍ هغه په برخه وه چې نن ترکیه بلل کیږي. د ګرانیګوس جګړه او د اسکندر بریا د فارس ترواک داریوش دریم ته د یوناني پوځ راتګ خبر رسېدلی و، خو بیا هم هغه سمدستي د مقابلې لپاره خپل پوځ نه و لېږلی، بلکې د یوناني پوځ د مخنیوي دنده یې د ترکیې محلي والیانو ته ورکړې وه چې د هغه تر لاس لاندې وو. یوناني پوځ په اسانۍ سره د ترکیې آسیایي سیمو ته داخل شول. څو ورځې وروسته د اسکندر لوی لومړنۍ مقابله له فاسد پوځ سره وشوه چې د محلي والیانو تر قومنداني لاندې د یونانیانو د مخنیوي لپاره راغلي وو. دا پوځ د دوو قومندانانو رهبري کاوه. په 340 مخکې له میلاد کې د یونانیانو او فارسیانو لومړنۍ جګړه د یو سیند پر غاړه وشوه چې د ګرانیکوس جګړې په نوم پیژندل کیږي. په دې جګړه کې نقشه داسې وه چې د سیند په یوه خوا د فارسي پوځ ولاړ و او بل خوا اسکندر لوی. اسکندر په دې سختۍ سره د سیند له لارې تیر شو او د خپلو یو شمېر سواره پوځیانو سره سیند ته ورننوت. دښمن د هغوی د مخنیوي لپاره د غشو باران وکړ، خو هغوی په خپلو سپرونو غشي درول او مخې تګ یې کاوه. په یو ډول یې سیند پار کړ او پر څنډو یې پورته شول او هلته موجود فارسي ځواکونه یې شاته ووهل. د اسکندر د دې زړور برید له امله نورو یوناني پوځیانو ته د سیند پارول اسانه شول، ځکه په دې وخت کې د فارسي ځواکونو پام په بشپړ ډول په اسکندر او د هغه په یوناني ملګرو چې سیند یې پاراوه. له همدې امله پاتې پوځ په آرامۍ سره سیند پار کړ او پر فارسي دښمنانو یې بشپړ برید وکړ. د جګړې په اوږدو کې یو داسې شیبه راغله چې د امپراتور اسکندر لپاره خورا خطرناکه و. په همدې وخت کې یو بل فارسي قومندان هم ورته ورسېد. هغه له شا څخه د اسکندر لوی پر سر په تبر برید وکړ. تبر د هغه په سر له خولۍ څخه تیر شو او تر ویښتانو پورې ورسېد، خو سر یې ټپي نه کړ. قومندان تبر راکش کړ او د بیا برید لپاره لاس پورته کړی و. د امپراتور یو ملګري پر برید وکړ او ویې واژه. په دې توګه اسکندر له مرګ څخه وژغورل شو. په داسې حال کې چې په همدې کشمکش کې یو بل لوړپوړی فارسي قومندان په خپل لاس وواژه. د دواړو قومندانانو له مړینې وروسته د فارسیانو پیښې ورېبل شوې او له جنګي ډګر څخه وتښتېدل. اسکندر ته مخکې لاره خلاصه شوه او د فارسیانو پر وړاندې یې لومړنۍ جګړه وګټله. له دې بریا وروسته اسکندر د ترکیې ساحلي ښارونه ونیول او د شام او عراق په لور یې پر حرکت وکړ. په دې دوران کې د هغه د فریګیا په ښار کې چې په جنوبي لویدیځ کې نږدې 80 کیلومتره لري او د ګوریډیوم ښار ته داخل شو. په دې ښار کې هغه یو رت یعنې جنګي ګاډۍ ولیده. دا رت په یو رسۍ سره د غوټیو په واسطه تړلې وه. دا رسۍ په داسې ماهرانه توګه
په پوړونو کې تړل شوې وه چې سرونه یې نه ښکارېدل او خلاصول یې ناشوني وو. افسانه وه چې دا رد د ښار د لومړي واکمن ملکیت وو او هر څوک چې پرې تړل شوې رسۍ خلاصه کړي د آسیا پاچا به وي. کله چې اسکندر لوی دا خبره واورېده هغه خنجر راوویست او تر ټولو بهرنی پوړ یې پرې کړ چې له اغېزو سره د رسۍ پټ شوي سرونه ښکاره شول او اسکندر لوی په اسانۍ سره دا رسۍ خلاصه کړه. اوس د افسانې له مخې هغه د آسیا پاچا کېدلی شو د پادریۍ له پیشنګویي وروسته او دا یې دوهم ځل و چې اسکندر لوی د فارس پر وړاندې د خپلې بریا نښه ترلاسه کوله. د داریوش دریم خوب او د خاریدموس وژل. په همدې وخت کې د دوی دښمن فارسي امپراتور داریوش ته هیڅ د بریا خبر نه و رسېدلی. داسې وشول چې یوه شپه امپراتور داریوش خوب ولیده چې یوناني پوځ د هغه په وړاندې ولاړ دی. د یوناني پوځ شاوخوا اور لګېدلی دی. اسکندر لوی د یوه نوکر په جامو کې مخې ته ولاړ دی او بیا یو فارسي معبد ته ننوځي او اسکندر لوی هغه ځای بیا هیڅکله نه راځي. فارسي امپراتور سهار له خوبه پاڅېده او له دربار ساحرانو یعنی جومیانو څخه یې په دې خوب تعبیر وپوښته. خو ساحرانو ورته په دې ویلو خوښ کړ چې امپراتور اسکندر ته خپل ځان تسلیم کړي یعنی هغه به وګټي یونانیان به ونیول شي او اسکندر به یا ووژل شي او یا به وتښتي. هغه له خوښۍ څخه په ځان کې نه ځایېده. هغه پریکړه وکړه چې په خپله په پوځ له ځان سره واخلي او له اسکندر لوی سره په مقابله وکړي او هغه ته به ماتې ورکړي او خپل نوم به په لویو فاتحینو کې شامل کړي چې هغه وخت د نړۍ په یو لوی ځواک ته یې ماتې ورکړې وه. خو کله چې هغه خپل تصمیم د دربار خلکو ته وویل هلته موجود یو کس په کلکه مخالفت وکړ. د دې کس نوم خاریدموس و، یو یوناني نظامي کارپوه. په حقیقت کې په هغه وخت کې زرګونو یوناني سرتیري د پیسو او ښه دندې لپاره په فارسي پوځ کې شاملېدل. تاسو کولی شئ دوی ته کرایي سرتیري هم ووایي. نو دا یوناني ډېر هوښیار او تجربه لرونکی سرتیری و. هغه له داریوش څخه غوښتنه وکړه چې په خپله له پوځ سره د اسکندر مقابله ته ولاړ نه شي بلکې هغه یې قمندان کړي او ولېږي. که تاسو په خپله ولاړ شئ او کوم زیان مو ورسېږي نو ټوله فارسي امپراتوري به په خطر کې شي. په ښکاره ټول امپراتوري د پاچا پر وجود ولاړه وه. پاچا ختم نو هر څه ختم. داریوش دا خبره نه خوښوله. هغه دا نه منله چې د هغه امپراتور یو بهرني تر خپلې مشورې ډېر اهمیت ورکړي. برعکس هغه پر دې یوناني مشورې ډېر اهمیت ورکړ. برعکس پر هغه د یوناني قمندان تور پورې کړ چې ته با پوځ د ځان سره یوسې او د اسکندر په وړاندې به وسلې کېږدي یعنې له موږ سره به په دوکه وکړې. په دې تور د خاریندوس مینه په جوش راغله. هغه پر فارسیانو د بې غیرتۍ طعنې وهل پیل کړل. هغه د خپل قوم پر وړاندې د یو بهرني یعنی یوناني لخوا نیوکه ډېره بده وګڼله او خاریدموس یې ووژل. کله چې له سرتیري هغه د وژلو لپاره بیول هغه په چیغو وویل دا بې انصافي ده، دا ظلم دی. داریوش به د دې بې انصافۍ سزا د خپل تخت او سلطنت په بڼه ورکړي. په دې توګه هغه کس چې امپراتور ته هوښیارې مشورې ورکولې ووژل شو. له دې وروسته داریوش خپلو وایانو ته حکمونه ولېږل چې خپل پوځونه د عراق بابل ښار ته راوړي چې له هغه ځایه یې پوځونه بیا راټول شول. عصري تاریخ پوهان د دې شمېرې مبالغه بولي چې د فارس پوځ شمېر له یونانیانو څخه ډېر زیات و خو دومره نه و. په هغه وخت کې اسکندر لوی شاوخوا ډېر زر سرتیري درلودل. پاتې نور یوناني پوځونه یا په هغه ښارونو کې ځای پر ځای وو چې باید نیول شوي وای او یا په هغه ښارونو کې چې نیول شوي وو د ایسوس جګړه او د داریوش فراره. اوس داسې و چې د بابل څخه فارسي پوځ د اسکندر یوناني سره مقابلې ته راتلل. اسکندر لوی د خپل پوځ سره د ترکیې په سیمه کې کمپ لګولی و او د هغوی انتظار یې کاوه. دا سیمه هم یو سیند ته نږدې وه. هغوی ته د فارسي پوځ د راتګ خبر رسېدلی و خو د هغوی د لارې دقیق اټکل یې نه درلود. هغه د داریوش بې له کومه راځي د غلط استخباراتو پر بنسټ هغوی فکر وکړ چې شاید دښمن فارسي لښکر جنوب ته سوریې ته تللی وي. د اسکندر ناروغه او ټپیان سرتیري په ایسوس کې پاتې شول. خو کله چې اسکندر لوی شام ته لاړ فارسي امپراتور د هغه مخالفت لوري شمال څخه له ایسوس څخه راغی. هغه پر ایسوس قبضه وکړه او هلته موجود ټپیان او نور ناروغه یوناني سرتیري ونیول. د دوی لاسونه یې پرې کړ او آزاد یې پرېښودل ترڅو اسکندر لوی ته خپل حالت وښیي او د هغه پوځ وډار کړي چې داریوش څومره ظالم دی. کله چې دا سرتیري اسکندر لوی ته ورسېدل او ټوله کیسه یې ورته وکړه هغه سمدستي شاته وګرځېد او شمال ته پر مخ لاړه.
د ایسوس ته نږدې شول. تصادف وګورئ چې دا ځل هم د هغه او فارسي لښکر ترمنځ یو سین و. اوس یوه تاریخي جګړه کېدله چې آسیا نوې برخلیک پرېکړه یې کوله. د جګړې د ځای جغرافیه د فارسیانو په ګټه نه بلکې د یونانیانو په ګټه وه. د جګړې ډګر د غونډیو د مدیترانې سمندر ترمنځ یوه سیمه وه. دا فارس امپراتوري د داریوش لپاره ناشونې وه. په خپل سواره ځواکونو په لویه کچه خپاره کړي او د دښمن د محاصره کولو لپاره جنګ وکړي. د دې جغرافیې خنډ له امله داریوش دریم پوځ نشو کولی په مؤثره توګه حرکت وکړي او د خپل پیاوړي سواره نظام په بشپړ ډول وکاروي. داریوش دریم په خپله شاهي رت کې د مرکزي پولیس پوځ تر شا ناست و. دا رت 10,000 شاهي ساتونکي لخوا محاصره شوي وو. د ټول پوځ سربیره و. د فارس پوځ په وړاندې یو سیند و. په سیند کې اوبه کمې وې. له همدې امله ځینې فارسي سواره ځواکونه له سیند څخه تیر شول او د یوناني پوځ ښي خواته په کافي فاصله کې ودرېدل. چمتو و چې کله یوناني پوځ له سیند څخه تیر شي او پر فارسیانو برید وکړي نو دا سواره ځواکونه به له شا څخه پر دې برید وکړي او محاصره به یې کړي. اوس داسې وشول چې جګړه پیل شوه. لومړی د ښي خوا څخه فارسي سواره ځواکونه له سیند څخه په تېرېدو سره پر یوناني ځواکونو برید وکړ. په دې سره د یوناني پوځ لخوا هم یو برید وشو. داسې وشول چې یوناني پولیس پوځان سیند ته ورننوتل او په تېرېدو سره د فارس پوځ په مرکز کې موجود پیاده پوځیانو باندې برید وکړ. په دواړو خواو کې وینه توی شوه خو اسکندر لوی سیند نه پاراوه ځکه په هغه خوا کې غشي ویشتونکي ولاړ وو. د دوی د ولاړېدو معنا دا وه چې دښمن دلته سیند نشي راتلی په سیند باندې بلکې دفاع کول غواړي. اسکندر لوی د هغه سواره ځواکونه د انتظار کې وو کله چې فارسي غشي ویشتونکي مخې راشي هغه به پرې برید وکړي. اسکندر لوی او د هغه سواره ملګرو دغه فارسیان د سیند په بل خوا دومره لرې ووهل چې هغوی ونه شوی کړی د خپل اصلي پوځ سره مرسته وکړي. په دې دوران کې د سیند په بل خوا فارسي غشي ویشتونکي په خپل ځای ولاړ وو ځکه غشي ویشتونکي مخکې تګ او برید نشي کولی. که فارس سواره ځواکونه دلته ځای پر ځای کړي وای نو شاید وضعیت بل ډول وای. نو فارسي امپراتور دلته یوازې غشي ویشتونکي ځای پر ځای کولو سره تېروتنه کړې وه. د دې تېروتنې څخه په ګټه اسکندر لوی وګرځېده او د خپلو سوارانو او یو شمېر پولیس پوځیانو سره سیند پار کړ او پر هغه غشي ویشتونکي برید وکړ چې د دفاع لپاره موجود وو. فارسیانو پر یونانیانو باندې غشي وویشتل خو یونانیانو ډېرې پر خپلو سپرونو په تجربه سره ودرول. په دې توګه یې ډېر کم زیان سره د هغوی غشي ویشتونکي ته ورسېدل او له منځه یې یوړل. پاتې غشي ویشتونکي په شا وتښتېدل او د پولیس پوځیانو په لیکو کې ننوتل او د هغوی نظم یې ګډوډ کړ. په دې توګه د اسکندر لوی سواره ځواکونه د غشي ویشتونکو تر شا موجود د پولیس پوځیانو ته هم ورسېدل او د دوی لیک یې هم له منځه یوړل. فارسي غشي ویشتونکي او پولیس پوځ مات شول او په ټولو خواو وتښتېدل. د دوی په ماتې سره د دښمن کیڼ اړخ مات شو. اوس د اسکندر لوی مخې ته هغه لاره خلاصه وه چې له هغه ځایه کولی شو د محاصرې په مرکز کې ولاړ فارسي امپراتور داریوش ته ورسېږي. هغه د برېښنا په څېر مخکې لاړ او د پاچا پر محاصرې برید وکړ. ویل کېږي چې په یوه شېبه کې اسکندر ډېر نږدې شوی و. افسانه ده چې فارسي امپراتور په خپل یوناني سیال باندې په خنجر هم برید کړی و. دا خنجر د اسکندر یوناني په پښه کې ولګېد چې له امله یې هم لږ ټپي شو. اسکندر د خپل د دې نږدې لیدو له امله د شاهي رت اسونه یې بې کنټروله شول او داسې ښکارېدل چې هغوی به داریوش یعنې امپراتور د دښمن لیکو ته ورسوي. د امپراتور ځینې ساتونکي هغه په چټکۍ سره له دې رت څخه ښکته کړ او پر بل رت یې سپور کړ. په هغه وخت کې یوناني سرتیري دومره نږدې شوي وو چې فارسي امپراتور خپل ژوند په خطر کې لیدو. هغه جګړې پر دوام ورکولو پر ځای رت په سرعت سره د جګړې له ډګر څخه تښتو او دومره بیړه درلوده چې خپل کمپ او د حرم ښځې یې هم شاته پرېښودې. اسکندر لوی یو شمېر نورو سوارانو سره هغه تعقیب کړ او دواړو ترمنځ یوازې نیم میل واټن و. په یو ډول فارسي امپراتور بابل ته په تېښته بریالی شو. اسکندر یوناني د هغه تعقیب پرېښود او بیرته راغی خو امپراتور یو رت ټول شاهي نښې او یو کمان د دوی په لاس کې راغلل. د داریوش د فرار خبر په خپرېدو سره نور فارسي سواران او پولیس پوځیان چې دوی په وړاندې له موجود یونانیانو سره جنګېدل هم وتښتېدل. یوناني پوځ د فارس کمپ ونیو او ټول مال او سامان یې لوټ کړ. د داریوش مور، میرمن او 2 لوڼې هم اوس د یونانیانو په بند کې وې. ویل کېږي
چې کله اسکندر لوی شاهي خیمې ته داخل شو او هلته یې د سرو زرو او سپینو زرو لوښي او نور مال او سامان ولید، هغه وویل داسې ښکاري چې دلته د پاچا کېدو معنا همدا ده، یعنی هغه هر څوک چې دومره مال او دولت لري هماغه پاچا دی. اسکندر لوی خپلو پوځیانو ته د لوټمارۍ اجازه ورکړه، خو د امپراتور داریوش د حرام ښځو سره یې ښه چلند وکړ. دا ښځې په کم کې ژړل چې شاید فارسي امپراتور وژل شوی وي، خو اسکندر لوی دوی ته ډاډ ورکړ چې امپراتور ژوندی دی او له تاسو سره به ښه چلند وشي. د سور ښار نیول ویل کېږي چې د فارسي امپراتور میرمن او لوڼې ډېرې ښکلې وې، خو اسکندر لوی نه یوازې دا چې له دوی څخه ځان لرې ساتلی و، بلکې د خپلو درباریانو ته یې هم امر وکړ چې د هغه پر وړاندې د ښځو د ښکلا یادونه ونه کړي. ویل کېږي چې د دې خبرې عامو سرتېرو ته هم نه رسېدلې. شاید د دې دلیل دا و چې اسکندر یوناني نه غوښتل د کومې ښځې د ښکلا ښکار شي او له خپل نظامي هدف څخه لرې شي. هغه په خپله هم ویل چې سره زر او جنسي لذت هغه دوه شیان دي چې ماته دا احساس راکوي چې زه فاني انسان یم. شاید هغه د خپل فانیت له احساس څخه کرکه درلوده، له همدې امله یې فارسي ښځې له ځان څخه لرې ساتلې، ځکه هغه فکر کاوه چې باید نه مړیانه وي. که څه هم څو کاله وروسته له یو باکتریایي شهزادګۍ سره واده وکړ. د مقدونیې له بریا وروسته اسکندر لوی یو ځل بیا شام ته داخل شو. سوریه او د اوسنۍ لبنان څو ساحلي ښارونه د پاچا د ماتې په اورېدو سره سمدستي خپلې وسلې په خپله کېښودلې، خو د سور ښار مقاومت وکړ. اسکندر لوی په هغه وخت کې د سمندري ځواک نه درلود، له همدې امله ښاریانو فکر کاوه چې اسکندر به سور ونشي نیولی، خو اسکندر یوناني له تسلیمېدو څخه نه و. هغه له لرګیو او تیږو څخه د ساحلي ښار پورې یو پل جوړ کړ. ښاریانو د خپلو سمندري کښتیو په واسطه پر دې پل بشپړ بریدونه وکړل، حتی په کښتیو کې اور ولګاوه او له پلۍ سره یې ټکر کړل. هغه په پای کې د اسکندر لوی په دې پل جوړولو کې بریالی شو. په دې دوران کې له قبرس او نورو ساحلي ښارونو څخه یې له 200 څخه ډېر سمندري کښتۍ هم راوغوښتل. په دې توګه هغه له ښاریانو څخه هم پیاوړی سمندري ځواک چمتو کړ. بیا د پله له خوا د اسکندر لوی ځمکنی پوځ او له سمندر څخه سمندري ځواک بشپړ برید وکړ. هغوی کمزوري برخه ماته کړه او اسکندر لوی د خپل ځواک سره ښار ته داخل شو. په دې دوران کې هغه سرتیري چې د پله له خوا یې برید کاوه دلته یې قتل عام کړ او دښمن 15,000 سرتیري او 4,000 ښاریان یې ووژل. 10 څخه تر 13,000 پورې ښاریان غلامان شول او وپلورل شول، خو اسکندر یوناني هغو کسانو ته بخښنه وکړه چې د ښار په مرکزي معبد یعنې عبادت ځای کې یې پناه اخیستې وه. په دې توګه 332 مخکې له میلاد کې سور هم د یوناني تر قبضې لاندې راغی. هغه پل چې اسکندر لوی جوړ کړی و له هغې سره له سمندر څخه خاوره او تیږې نورې هم ورسره یو ځای شوې او دا پل او ټاپو په بشپړه توګه د ځمکې برخه شول. دواړه سره یو ځای شول. دا ښار نن هم پاتې دی او د هغه پل یادونه نن هم د هغه په بنسټونو کې شته چې کله یې دا ښار څخه وخت لپاره له اصلي ځمکې سره وصل کړي وو. د سور له فتحې وروسته اسکندر لوی له منجیق یعنې د تیږو په ویشتو ماشین ځای پر ځای کړل او پر هغه یې تیږې وویشتې. خو موضوع دا وه چې تیږې د دې لوړ ښار د دیوالونو ته نه رسېدلې، یا که رسېدلې هم نو په بشپړ ځواک سره نه رسېدلې. نو د کلا د دیوالونو د ماتولو لپاره اړینه وه چې د منجیق تیږې په بشپړ ځواک سره له دیوال سره ټکر شي او په سم هدف ولګېږي. د دې لپاره اړینه وه چې د منجیق په یو لوړ ځای کې وي، خو ښار ته نږدې هیڅ ځای لوړ ځای نه و. اسکندر لوی یو حل وموند. د هغه په امر یوناني پوځ د ښار شاوخوا د خاورو ډبرې جوړې کړې او کوچنۍ غونډۍ یې جوړې کړې چې د دیوال په اندازه لوړې وي. بیا پر دغو غونډیو منجقونه ځای پر ځای شول او پر دیوالونو دومره شدید تیږې وویشتل شوې چې دا دیوالونه څو ځایه مات شول. د دې وروسته له ټولو خواو څخه یوناني پوځ ښار ته داخل شو او د هغه انجام هم هماغه و. د هغه ښاریان غلامان شول او وپلورل شول. د مصر نیول او د اسکندر دریمه پیشنګوي اوس د مصر وار و، خو هغه څه چې په مصر کې وشول اسکندر لوی حیران کړ. مصر د فارس امپراتوري برخه وه، خو هلته خلک د فارسیانو له غلامۍ څخه ستړي شوي وو. کله چې اسکندر یوناني مصر ته داخل شو، مصریانو داسې هرکلی وکړ لکه هغه چې د دوی ژغورونکی په توګه راغلی وي. په مصر کې هر ښار د هغه په وړاندې تسلیم شو. اسکندر لوی هر چیرې چې لاړ خلکو پرې ګلان وویشتل او د هغه په پلوۍ شعارونه ورکول. اسکندر لوی د مصر سیاوا اوسیسن
ته یوړل شو چیرته چې د لمر د خدای یعنی آمون معبد و. په یوناني او مصري اساطیرو کې دا دواړه خدایان یو ګڼل کېدل. له همدې امله اسکندر لوی هم د معبد ته لاړ او د هغه له لوی پادري سره یې ولیدل. په دې ملاقات کې که څه خبرې وشوې هېڅوک نه پوهېږي، خو له معبد څخه د وتلو وروسته اسکندر لوی ډېر مطمئن او خوښ و. دا هم ویل کېږي چې پادري هغه ته دا تایید کړې وه چې هغه د خدایانو اولاد دی نه د فیلیپ دویم. اسکندر لوی د ډیلفي او پادریې بیا د ګوریدون غوټې د خلاصون او بیا د آمون له معبد څخه د خوښو خبرونو وروسته اوس په دې پوهېدلی و چې په هر حالت کې به بریالی وي او هیڅکله به د ناکامۍ مخ ونه ویني. نو هغه بې غمه د داریوش دریم سره د پرېکړې جګړې لپاره چمتووالی پیل کړ. د دې جګړې له لارې هغه غوښتل د فارس امپراتورۍ پاتې برخه هم ونیسي چې د عراق څخه تر بلوچستان پورې سیمې پکې شاملې وي. د ګوګامیلا جګړه او د فارس امپراتورۍ وروستی فصل په 1401 مخکې له میلاد کې د فارس پوځ او د مقدوني پوځ ترمنځ دریمه او وروستۍ مقابله د ګوګامیلا په نامه سیمه کې وشوه. په پیل کې تمه کېده چې د فارس پوځ په بریالی شي، خو د اسکندر مستقیم مقابله له داریوش سره او هغه ته ټپونه رسېدل. د داریوش له جګړې ډګر څخه د تیښتې او د هخامنشي پوځ د له منځه تللو لامل شول. داریوش همدان ته وتښتېده. اسکندر هم له دې قیمتي بریا وروسته چې په دې جګړه کې یې ترلاسه کړې وه سویل ته حرکت وکړ او بابل او شوش یې ونیول. له شوش نیولو وروسته اسکندر پرېکړه وکړه چې پارسا یعنې تخت جمشید ونیسي. له لارو او مسیرونو څخه د معلوماتو راټولولو وروسته د پوځ نیمایي د پارامین میون په قومنده د دښتو او شاهي سړک له لارې واستول او په خپله د پوځ نیمایي نور د زاکروس غرونو له لارې روان شو. هغه د پارس په دربند کې د آریوبرزن په نامه د پارس د ځایي مشر او د هغه ځواکونو لخوا ودرول شو. له یو څه مودې وروسته هغه د یو شپانه لخوا لارښوونه شو او د آریوبرزن د پوځ له شا څخه پر هغوی برید وکړ. فارسیان ډېر حیران شول او ډېر یې ووژل شول. آریوبرزن د خپلو لږو سوارانو سره د دښمن پر پوځ برید وکړ او هغوی له منځه یوړل، سره له دې چې ډېرې سرتیري یې له لاسه ورکړل. خو د دښمن پوځ یې مات کړ تر څو د یونانیانو له مخکې تخت جمشید ته ورسېږي او د هخامنشیانو پلازمینه وژغوري، خو ونه شوی کړی. هلته ورسېږي پلازمینه سقوط وکړه. له پارسا نیولو وروسته اسکندر شاهي ماڼۍ ته اور واچوه. په 313 مخکې له میلاد کې حکمتانه کې د داریوش پرېکړه وکړه چې یو ځل بیا پوځ راټول کړي او له اسکندر سره جګړې ته ولاړ شي، خو ځکه چې اسکندر مات ته لښکرکشي وکړه. داریوش په دې کار کې پاتې راغی او د خپل وراره بیسوس او یو شمېر مشرانو سره ری له لارې باختر ته ولاړ او د دامغان په شاوخوا کې بیسوس پاچا له اسکندر د پوځ له نږدې کېدو ویرې او د ځای ناستې له لالچ څخه ټپي کړ او په خپله باختر ته ولاړ. د اردشیر پنځم لقب یې ځان ته ورکړ. کله چې اسکندر د پاچا بستر ته ورسېد، پاچا مړ و. نو اسکندر د خپلو فتوحاتو مشروعیت ورکولو لپاره لومړی هغه په احترام سره دفن کړ او د داریوش له مرګه وروسته اسکندر ځان د هخامنشي قلمرو حاکم وباله او د دې قلمرو مختلفو سیمو ته یې خپل بریدونه پیل کړل. بیا یې د اردشیر پنځم تعقیب پیل کړ او هلته یې مجازات کړ. د داریوش دریم له مرګ وروسته 220 کلونو واکمنۍ وروسته د هخامنشیانو ستر حکومت له منځه لاړ. آیا د فارس د هخامنشي امپراتورۍ د پای په اړه نور معلومات غواړئ؟